زما پښتنو ورونو، خویندو، مشرانو، کشرانو، زلمو او ټول هغه ځوانانو ته سلام، کم چې په هر حواله سره چې کم دی د پنجاب تشدد او د هغوی ظلم ته چې کم دی نو ولاړ دی او میدان یې ورته نیولی دی. زه د خپلو ممندو صافیانو ورونو سره چې کم دی د یکجهتۍ او د همبستګۍ اعلان کوم او زه ورته دا ډاډګیرنه ورکوم چې موږ به هر ځای کې چې یو موږ به د دې لپاره ولاړو او د دوی په حفاظت کې به چې کوم دی نو خپل اواز پورته کوو. دا عمل چې دوی دا د فوجانو چې کوم عمل د پښتنو په ځمکه شروع کړی دی پنجابیانو، دا د دوی په جینز کې دا شی دی. په جینز کې دا شی دی. دغه آرمي انسټیټیوشن ادارې دا چې کوم دی په جینز کې دا شی دی، په خلیاتو کې دا شی پروت دی. د دوی چې کوم دی نه اخلاق شته دی، نه مورال شته دی، او نه چې کوم دی نو څه قسمه مطلب دا کردار د دوی شته دی. پوه شئ که نه؟ دا داسې خلک دي چې دوی له خو په کار دا و چې دوی دا ټوله آرمي ډیزالف کړې وي، ختمه کړې وي، د هغې نه پس څه چې دوی په بنګال کې کړي وو. د دوی هېڅ اخلاقي یعنې مطلب دا دی چې بنیاد نه ګرځېده چې دغه آرمي دغه انسټیټیوشن چې دا اوس چې کوم دی نو مطلب دا زموږ په قبضه کې چې کوم موږ قبضه کړي وو، بلوچان یې قبضه کړي دي، سندیان یې قبضه کړي دي، چې دا اوس دغه عمل چې کوم دی دوی کوي، دغه آرمي چې کوم دی د دې مارلي هېڅ بنیاد نه ګرځېدی چې دا چې کوم دی نو جمدی پاتې شوی یا دا چې کوم دی مینټین پاتې شوی. خو چې کله یو ریاست د جرایمو او د ظلمونو او تشدد او د نفرت په بنیادونو جوړي، نو هغه کله کولی شي چې ملی داسې اداره د منځه یوسي. دغه اداره خو یعنې بیسیکلي دغه هغه اداره ده چې دا ټول شیان چې کوم دی امپلیمنټ کوي. دا ظلم، دا تشدد، دا بربریت، دا د دې قومونو دا استحصال، استعمار، په بیکرو د دوی قبضه ده، په کارخانو د دوی قبضه ده، په اوبو او برق د دوی قبضه ده، په تیلو په ګاز د دوی قبضه ده، د سیمنټو په فیکټرو د دوی قبضه ده. دا هغه دا چې کوم دی فوج نه دی، دا چې کوم دی نو د جرایم پیشه افسرانو جنرالانو یو ټولګی دی. ځکه یې د خپلو فوجانو ته او خپلو عساکرو ته چې کوم دی نو نه اخلاق ښودلي دي او نه چې کوم دی نو پکې مردانګي شته دوی کې. داسې عمل چې کوم عمل دوی په ممندو کې وکړو او داسې عمل چې دوی مخکې په خیسور کې کړی نو زمونږ چې کوم دی نو هغه وایي خبره وایي چې که د ظلمو نه پوره نه شوه پښتونستان جنکۍ به دې ګټي نه. پوه شئ که نه؟ هغه لوبه چې کوم دی روانه شوه. خو د پښتنو ښځې ورته دا وښودل چې پنجابي که ته ډېر وخوځېدې نو داسې حالات به ورته جوړ شي چې بیا به چې کوم دی نو بیا به چې کوم دی ډېر افسوس کوي، خو د تېښتې لار به دې نه. کم پښتون به دا شی برداشت کړي او کم افغان به دا شی برداشت کړي کم کارونه چې ته د پښتنو په ځمکه باندې کوې. یعنې ته بین المللي توګه په یو داسې حالات کې چې دغه دی هغه مسعود چې ستا کوم و هغه ټیرریست تراګر چې کوم دی هغه هم چې کوم دی اوس انټرنیشنلی چې کوم دی نو ټیرریست کنسیډر شه. هغه مسعود چې تا چې کوم دی دفاع کوله، تا په یو ان کې دفاع کوله، ته په شا باندې ولاړ وې، تا په فارن پالیسۍ کې داسې یو مضبوط شکست وخوړه چې هغې څه اندازه نشته. تا ته یو ان دا ویه چې ته دغه سړي دفاع اوس په دې مه کوه ځکه چې دا انټرنیشنل ټیرریست دی. نو دی چا ته ووایي؟ دی هغه ته نه دي ویل، دی تا ته ووایي چې ته دغه خلکو حفاظت کوونکي and you are the one who are giving security and defense to such kind of terrorists. And you have lost that game in United Nations. Even China has not favored you. Can you believe it? Even China has not favored you. That is your situation and that is your foreign policy. And that is where you are standing today, in complete isolation. Nobody is trusting you. You have lost everything. You are losing everything inside the country. You are losing everything in the foreign world. And that is because of this behavior, the behavior of the group of generals who is always there in the power and who is always dictating and who is always ruling and exploiting this whole region. They are the ones who are responsible for the disputes, and they are the ones who are responsible for the human rights violations. They are the ones who are
destroying peace in the whole region. The enemy of the peace is the only army that is sitting in Pakistan. دغه هغه فوج دی، دغه هغه خلق دی، نور څوک نشته په دې منطقه کې. There will be always peace from Bengal to Afghanistan and Central Asia if there will be no more this terrorist army which is creating only and producing only extremists, terrorists and killers. And today's defeat in the United Nations has proved it once again that you are the one, you are the country who is defending to such kind of, giving security and safe havens to such kind of terrorists. نو دغه ستاغه ټولې پالیسۍ دي، ټولې پالیسۍ ستا چې کوم دی راغونډېږي او هغه چې کوم دی کولیپس کېږي په هر حوالې سره. او ته موږ ته راځې او موږ ته دمکې راکې، ته موږ ته چې کوم دی نو اخطارونه او تریټس راکې، او ته موږ ته وایې چې تاسو چې کوم دی نو مطلب دا پته نه لګي د کم دی نه، او ته چې کوم دی د ترهګرو په شا ولاړې، ته د ټرریستانو په شا ولاړې، ته د هغه قوت په شا ولاړې چې په دنیا کې د هغې دپاره هېڅ ځای چې کوم دی نور پاتې نه شو. د معصومانو بچو، د معصومانو ښځو په قتلونو او په هغې باندې په تشدد کې شامل خلک چې کوم دی نو هغه ستا چې کوم دی په کور کې ناست دي او ستا میلمانه دي. یہ سب جتنے بھی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، فنڈز تو چھوڑو، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے، آپ تو ٹیررسٹوں کو پالتے ہیں. ساری دنیا نے ثابت کر دیا، سب دنیا کو معلوم ہے کہ ٹیررسٹ آپ کے پاس ہے. یونائٹڈ نیشن نے آج آپ کے خلاف جو ہے فیصلے دے دیے. تمہارا جو بہت پیارا لاڈلا مسعود تھا اس کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے. آپ کا تو بہت لاڈلا تھا وہ، آپ نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اس کی دفاع کریں. چائنا کو مجبور کیا کہ اس کو ویٹو اپنا استعمال کرے، لیکن ابھی اس حد تک مطلب ہے کہ وہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اس حد تک یہ مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے کہ کوئی آپ کو ابھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آپ سب کے لیے تھریٹ ہے. ابھی آپ کا جو ایٹامک ویپنز ہے یہ جو آپ نے بنائے ہوئے، یہ بھی ساری دنیا کے لیے اور سارے مطلب ہے کہ ایریا اور علاقے کے لیے ملک تھریٹ ہے، کیونکہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ انتہائی خطرناک ہے. دا صورتحال دی دوی ښه نو دغه وجه ده چې تاسو وګورئ دوی چې کوم دی نو زمونږ په پښتنو، زمونږ چې کوم دی نو په بلوچو او په دې منطقو کې دوی څه کوي لګیا دي، خو دوی روان دي کمپلیټ کولیپس ته. ګوره ما خو ته پرون هم دا ویلي دي، تاسو چې کوم دی تاسو به موږ خپل دایرې ته لکه غفور کوشش کوي موږ خپلې دایرې ته راکاږي، موږ یې انټرنیشنل دایرې ته راکاږو، موږ یې یونیورسل انټرنیشنل کمیونټي ته راکاږو. ستا په ګراوند موږ نوره لوبه نه کوو، تا سره ګراوند شته دی نو تا سره موږ لوبه څنګه کوو؟ ګراوند ورته موږ اوس درکوو، ځکه چې موږ په پولیټیکل میدان جنګېږو ستا خلاف، موږ سره د ریزن او د لاجک په بنیاد باندې جنګېږو. زه نن دا تپوس کوم چې ستا هغه شیخ رشید څه شو، د دغه مسعود اظهر هغه دوست چې کوم دی څه شو، ستا هغه اشنا چې و د شیخ رشید چې ناست دی په حکومت کې او په دغه کې چې کوم دی چې د لاسونه به ورکول، دا ټوکې او خنداګانې به یې کولې. دغه وزیر چې کوم دی د عمران خان په کابینه کې او د فوجانو ډېر نږدې دوست بډیس چې کوم دی د دوی چې د کشمیر نه به ورته ټرریستان او ترهګر چې کوم دی نو هغه راوړل او دغه راښکل به هغه شیخ رشید نن کوم دی کې پټ دی او کوم دی دی غلی دی، بیان یې نه راځي، ځکه چې پته ورته چې څه روان دي، خبرو چې څه روان دي. د دوی خلاف یعنې ملای غټه فیصله راغله په انټرنیشنل دغه باندې پوه شو که نه سین باندې په یو این او په یونایټډ نیشن کې او په هر ځای کې چې دا دغه سټیټ دی چې کوم ترهګر او ټیرریست ساتي. ستا خو ټولې لوبې اوس چې کوم دی راښکاره کېږي په قلاره قلاره، دا ته په دغه ځای نه شي ودرېدې، ته کولیپس کېږي کمپلیټلي فاینانشلي اکنامیکلي، ته چې کوم دی روان یې ښکته غورځېږي او ډوبېږي، او ته چې کوم دی دومره بد اخلاقه او دومره بد کرداره فوج لري چې هغه روان دی او د خلکو په د ښځو په کورونو باندې ننوځي چې ښځې کله کور کې یوازې، نو دا چې کوم دی دا ښکاریان تلاش کړي چې څوک په کور کې یوازې دي. نو د پښتنې ښځې زور دې ولیده، پته راته ولګېده چې په ګوګل کې دله چې کوم دی نو ټوپک ور خلاص کړه. نو دغه زور چې کوم دی دغه میدان دا پښتون تا ته نه پرېږدي. ګوره په دې خبره ته ځان سوچ وکړه، د پښتو اخلاقیات چې کوم دي که نه، د پښتو اقدار چې کوم دي، د پښتون اخلاقیات، د پښتون اقدار
هغه ستا د ډیرو کانسټیټیوشن او د ادارو نه چې کوم ډیر بالا دي. ته به مال سره کانسټیټیوشن راکې، ته مال سره اداره راکې، زه به تعالی چې کوم دي اخلاقیات در کومه. ته د اخلاقیاتو سره د سره اړو معرفي نه، ته اقدار د سره اړو پیژنې نه. ستا په سټیټ کې د سره اړو اقدار نشته. ستاسو ټول رویې فاشیستي دي، ان هیومن دي. تاسو د هیومن رائټس چې کوم دي داسې وایلیشن وکړو چې د هغې تاریخ چې کوم دی چېرته نه میلاویږي. تاسو خلک وجلي دي او هغه چې کوم دی د هغه دپاره اف آی آر نشته، هغه په کوټ کې نه راښکلي کېږي، هغه چې کوم دی عدالت ته نه پیش کېږي او محکمې ته نه راښکلي کېږي. او ته به راپاسې سبا له به ما ته وایې چېرته ما هدایت وره. دا هغه دنیا نه، ته په دې خبره ځان پوه کړه. یونیورسل شیان دي، انټرنیشنل شیان دي، ډېره وړه دنیا ده. ستا فارمولې څوک نه مني. فوجي جنرېله، غفورې، باجوا، انټرنیشنل کمیونټي فارمولې به خلک مني، د انټرنیشنل کمیونټي رولز او ریګولیشن به مني. دلته به ته د قومونو حقوق داسې مني چې د ازادۍ د حقه پورې به مني، حده پورې به مني. ته سوال نه پیدا کېږي چې د پښتانه او بلوچ او سیندیان چې کوم دي غلامانو ساتي. تا سره داسې چې ما به غلام ساتي. ته د څه اونر یې، ستا څه پراپرټي ده، تا سره څه شی دی چې ته په ما باندې ځان چې کوم دی نو مله ډامیننټ ساتي. ته سمندر نه لري، ته غر نه لري، ته منرال نه لري، ته ځنګل نه لري، ته سیمنټ نه لري، ته چې کوم دی نو تیل نه لري، ته ګاز نه لري، ته کویله نه لري، ته څه شی لري؟ ته ما سره ډیلز کې، ما سره به خبرې کې، ما سره به تجارت کې. تا خو زه داسې نه پرېږدم نو اوس خبره ختمه ده. پیسې به ورکوې د هر یو شي څه شي چې وړې د دې منطقې نه، د پښتنو د منطقې نه. دا مالداري چې کومه ده د پښتنو، دا زما مالداري ده، ستا مالداري نه ده. دا زما د بچي مستقبل دی، ستا د بچي مستقبل نه دی په دې کې. ما ته پاکستان مه کوه. د پاکستان د پردې شاته چې ته کومه لوبه کې، هغه ټول پښتون قام ته ښکاره ده. ستا د اسلامي مذهب د نارو شاته چې کوم اوازونه ته وې، هغه ټولو ته ښکاره ده. زه دغه مولانا فضل الرحمن ته د جنوبي اضلاع دغه مولا چې دی، دغه کوچی چې اوس هم تا سره وخت شته چې دا خپل نیکونه کفاره ادا کړي، چې کله ته چې کوم دی د سقاو سره چې کوم دی ستا نیکونه ښکاره شوي د انګریزانو په خدمت کې. اوس وخت راغلی دی چې ته د هغې کفاره ادا کړې که ته غواړې. ګینې موږ به دا اعلان کوو ستا خلاف چې ته هم هغه سړی او هغه د نیکونو تاریخ ته دی، پوه شې که نه؟ ځکه چې ته اوس هم د پنجابي دپاره لګې او د پنجابي خدمات چې کوم دی نو وړاندې بې او د هغه د نظریاتو لپاره کار کوې. په یو انټرویو کې تا لس پیرې د پاکستان نوم واخیسته، هغه پاکستان چې هغه د پښتنو د عزتونو سره لوبې کوي، د هغې قوا او قوتونه او د هغې فورسز د پښتنو په کورونو باندې ورخیږي، د هغې بېعزتۍ کوي او د هغې ښځې چې کوم دی نو شرموي. په زرګونو خلک چې کوم دی مړه کړل او تشدد لاندې راوستل او دا خېټه چې کوم دی نو په دغه کې ګرځي، په پېښور کې ګرځي او جلسې کوي، خوند اخلي د جلسو نه، لطیفې وایي خلکو ته. قسم دی مولانا فضل الرحمن که ته په دې شي باندې اوس خلاص شي، ټولو ته دغه وایم، هغه مولایان چې کوم د پښتنو په منطقه کې دي خپلې فیصلې دې زر کوي او د پښتون قام سره دې ودرېږي. دغه بېعزتۍ چې کومې روانې دي، د دغه کمپنسیشن دې شروع کړو چې کوم قتلونه او جرایم شوي د پښتنو خلاف د دوی په قیادت کې، د دوی په مشرۍ کې، د هغې بخښنې دې غواړي د پښتنو نه. یو کس خلکو ته معلوم دی چې څه کړي د پښتون قام او د پښتون ملت خلاف. تاسو ته کوم دی دا کافران دلته ښکاره شو په دې پښتنو کې؟ د پښتون نه بلا زیات چې کوم دی نو بل کم قام چې کوم دی د اسلام دپاره قربانۍ ورکړي چې تاسو چې کوم دی دا ټولې لوبې چې کوم دی د مسلمان د پښتون د لارې چې کوم دی د پنجابي دپاره وکړي. زه مولانا فضل الرحمن ته دا وایم چې ته نن کوم ځای کې دغه واقعه چې په ممندو کې شوې ده، زه سراجي ته دا وایم چې و سراجي ته کوم ځای کې دا په ممندو کې چې کوم واقعه شوې ده. په افغانستان کې د جهاد دپاره د اعلانونو خو باندې تاسو ستړي کېدی نه، دغه ځای کې جهاد کو، والته جهاد کو، دا چې کوم دی نو صحیح جهاد دی او په کار دا جهاد وړاندې وشي. ستاسو دلته کې چې کوم دی نو موقف کوم ځای کې دی؟ ستاسو د موقف په انتظار د ټول پښتون قام. ستا فتوا به کله راځي د پنجابي فوجي خلاف او د پنجاب فوج خلاف؟ دغه زرګونه خلکو تاسو یېر کړل که نه؟
سراجي ته یو ورځ د پښتنو ښځو او د بچو تپوس دغه کیمپ ته ورغلی په دغه کیمپونو کې چې ته سر ورته نه کړی چې د پښتنو ښځو ماشومان سره روان دي دا اوس بیا ګرمي را روانه ده کورونه وران ویجاړ تاسو به مونږ معاف کړو قسم دی که تاسو مونږ معاف کړو دا معاف کول نشته دی ګورې ښه هغه وخت تیر شو چې تاسو به چې کوم دی پښتانه ګډول د پنجابي مذهب په بنیاد باندې تاسو ټول پښتانه د پنجابي مذهب نه چې کوم دی قربان کړل کم ځای اسلام تاسو راوست په پاکستان کې اسلام کم ځای په پاکستان کې تاسو خو ماته یو وښایئ که نه اوس سراجي مولانا فضل الرحمن کم ځای ته اسلام ښیي ماته ستا سره اسلام دی ته مسلمان یې صحیح دا ته بیا په ډیزل ولې دغه کې دی مشهورې دی دا ته ماته کم یو ماته ته په خپل کور کې وښایه چې ستاسو د کور نه د کم کور نه چې کوم دی جهاد له تاسو خپل زوی او خپل وراره یا چې کوم دی خپل دغه لېږلی دی تاسو په جهاد کې څومره کسان ستاسو د کور نه مړه شوي یا شهیدان شوي یو ثبوت خو ورکړئ که نه چې تاسو دا پښتون ګډوئ او دا پښتون چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د مدرسې ورته خلاصې مولانا فضل الرحمن بیا په مدرسو کې چې کوم دی چکرې شروع کړي دي یو خو وله چې کوم دی نو مړې که په اسلام آباد کې وله چې کوم دی د منځه یوړو او په کوم حالت وله مړ کړ هغه تصویرونه یې ته ښودلي دي که ولې د څه په بنیاد ته دغه کارونه بیا کوې یاره ولې یعنې ته دومره بیا بې غیرته شوې چې ته ملی په دغې بنیاد کې خو نه څه نور څه بنیاد در سره شته دی دلیل موږ ته راکړه موږ ته منطق راکړه موږ خو د منطق او د دلیل خلک یو ته پښتون په څه قایل یې چې ته ولې دغه کار بیا کوې ته ولې نه راځې د پښتنو د دې اجتماعي دغه سره ولې نه ودرېږي چې دا ولاړ دي د خپلو حقوقو دپاره چې کوم دی نو اوازونه پورته کوي او د هغې دفاع کوي او ولاړ دي په میدان کې دا ځوانان دا هلکان دا زنانه دا ښځې دا چې کوم خلک روغ شوي دي تاسو چېرته دغې دپاره راغلي تاسو چېرته ملو شوي دی یو کورنۍ سره چې دا پلاران او دا میندې او دا خویندې دا چېرته لاړې څه شوې تاسو ته چېرته تپوس کړی دی زه نن چې کوم دی د پنجابي نه ګیله نه کوم نه په پنجابي پسې زه راځم په هغه خلکو پسې کوم چې په پښتونخوا کې اوسه پورې د اسلام ډنډورې والي د مذهب ډنډورې والي او پښتون چې کوم دی د مذهب په نوم باندې چې کوم دی د پنجابي دپاره قربانه او استعمالو جنګوي مونږ خو به ستاسو نه اوس تپوس کوو هغه میجر عامر کوم ځای کې نن سبا غلی دی کوم ځای پټ شوی دی سر یې کومه سوړه کې ننوتلی دی هغه د میجر عامر د هغه د غرور هغه پنځپیر مولا چې هغه کشر کم پاتې شوی دی اوس هم مدرسه چلی هغه کوم ځای ناست دی ستاسو خو دا حالت دی نه یعنې تاسو په کوم حالت کې چې کوم دی د پښتون په جامعه کې ژوند تېروئ او څومره چې کوم دی نو تاسو د پښتنه جامعه کې د پنجابي دپاره چې کوم دی تشدد دپاره کار کړی دی او څومره تاسو پښتون استعمال کړی ستا ماته مولانا فضل الرحمن هغه انټرویو یاد شي تا په بي بي سي کې ووي چې او په افغانستان کې چې کوم دی نو جهاد روان دی او ستا په لاهور کې نه یعنې ما پرون یو فلم کته زه خو حیران شوم په لاهور کې د لاهور یونیورسټۍ د پنجاب یونیورسټۍ جنکۍ راځي او هغه چې کوم دی د یو بل له پاسه سملي او پیسې پې د پاسه غورځېږي دغه ستاسو هغه اسلام و چې تاسو ګټه دغه دپاره ستاسو د میلیونها پښتانه او د افغانان چې کوم تاسو حلال کړل د تورې لاندې م کړل تاسو نن هم چې کوم دی داسې خلک تاسو لرئ په بره وطن کې چې هغه چې کوم دی د دغه اشرف غني چې هغه یو ریاست جوړي یو وطن جوړي ملت جوړي دا پښتون د دې ګن نه روباسي د دې خاورو نه روباسي تاسو هلته داسې قوتونو سره اوس هم ولاړې چې کوم دغه غواړي چې دغه ریاست چې کوم دی لکه د باچا سقاو کار چې تا مولانا فضل الرحمن کړو هغه تاریخ تاسو اوسه پورې ژوندی دی او هغه لوبې کوئ دا بره وطن د دې ښکته وطن نه زه هېڅکله نه جدا کوم اوس په بره وطن کې چې هر مثبت تبدیلي راځي او هر مثبت تغییر راځي هغه په ښکته وطن باندې چې کوم دی نیغ په نیغه ډایرکټ اثرات غورځوي دغه چې کوم دی نو هغه ستاسو ټول اسلامو و طالبانو و بغیرتو تاسو نه بې شرمه او بې حیا خلک چې کوم دی په تاریخ کې چېرته په یوه ځمکه نه دی پاتې شوي چې ستاسو د لاسه نن پښتون داسې ځای ته ورسېده چې پنجابي کله وغواړي نو هغه د پښتون په کور رانوتی شي دغه ستاسو هغه ټول یعنې مذهبي جهاد و اسلامي جهاد و ستاسو
قسم دې که تاسو پښتون او افغان قوم او ملت اوس معاف کړي ګورئ تاسو دومره جرایم چې کوم دي کړي دي او زه دې ټولو زه دې مولانا پل رحمان ته سراجي ته تاسو څومره مولیان چې د پښتنو په منطقه کې دي زه دا وایم چې کفاره ادا کړي او په جوماتونو په دغه کې چې کوم دي پوجرو کې وګرځي د پښتنو چې ګوري معافي وغواړي ګوري میجر امیر تم دا هم دغه پنځپیر ملازوي چې کوم دي د پنځپیرانو دومره نقصان رسولې د پښتنو ته چې د پښتنو کې انټالرنس د دوی د لاس راغلي دي په هر مسله باندې چې د سختي راغلی وه دا دوی تباه کړي دي موسیقي ته اغشتې ده سندره ته اغشتې ده خندا ته اغشتې ده ټول کور او وطن غم غم او جړا جړا او فریاد فریاد تباه تباه او برباد برباد نو موږ خو دا خبرې نشو برداشت کولی دا خو اوس هغه خبره ختمه ده چې مالای دا به چې کوم دي د برداشت مونږ خو سیاسي میدان د دوی نه ګټلې د پنجابي نه دا پرون تاسو خو دا پریس کانفرنس وکړه کنده د غفور زه په هغې باندې تفسیر نه کوم بکواس غول غوښانې خوړل ټول غول غوښانې خوړلې یو خبره په هغې کې داسې نه وه چې په هغې کې د منطق او د ریزن په بنیاد باندې هغه سره سړی چې کوم دی نو پلمیکو کې خبره وکړي ټول الزامات په دې چې پښتونه زه به تا لالومه او ته به څه نه وې زه به تا استعمالومه خو ته به خوله پټه ساتې تا سره دا حق نشته ته خبره وکړې ځکه چې که ته خبره کې نو تا له فنډینګ راځي ته غدار یې ته دا او کور کې اوس دنیا ورته وایي چې ټیرریست خو تا کېنولی دی کور کې ته ولې فنډینګ ورکې او ته ولې چې کوم دی ټول سپورټ ورکې ته ولې ټریننګ انسټیټیوشن ورکې ته ولې ادارې ورکې ته ولې خپل خلک ورکې او هغه استعمالې او خلک پرې وژني خلک حلالې وینې به یې فنډینګ څه ته وایي وبې غیرتو وبې شرمو ستاسو سره خو قسم دې قسم پاتې ما ته نن چې ووي حمید میر چې کوم دی نو وایي داسې خبره وکړه چېرته وایي چې که افغانانو موږ در باندې درلو ته د افغانستان نه نن خبر نه حمید میره دا هغه افغانستان نه دی او دا هغه پښتانه هم نه دي ګورې ته په دې خبره پوه شه چې ته به په توره بوره کې ګرځېدې او په غرونو کې به ګرځېدې قسم دی چې ته دا سرحد کراس کړي تا ته پته ولګي تا سره څه کوي چې اور در باندې بلکې اور د پاسه نه او دلته دا پښتون چې کوم دی دا خوټ کېږي تاسو په دې تاسو څه تصور کوئ دا خو لاول انرژي خوټ کېږي وینه خوټ کېږي لاول هیټرډ جوړېږي تاسو خو دغې ته دا پښتانه بیا یې که نه نفرت منځته راوړی نو چې دا دومره نفرت تاسو منځته راوړی و ظالمانو تاسو بیا پوهېږئ چې دې به څه آوټ کمي تاسو چې دا وارینګ کنډیشن جوړوئ دا دومره چې کوم دی تاسو هسټیریا پیدا کوئ وارینګ په دې منطقه کې د دې به څه آوټ کمي تاسو به کله دا شی ریالایز کوئ چې ته پښتون غلامولی نه شي ته بلوچ دغه وړوکي قوم تا غلام نه کړی شو ته پښتون څنګه غلام کړي تو پردې ځمکې خرڅې پردې سمندرونه به ته خرڅې پنجابیه موږ ته پته نه چې اته کې موږ خبر نه یو چې راته کې دا ته په دې کې چې زما د خپل برق نه ګوره ما سره خو ثبوت دی زما برق اوس هم ما نن خبرې وکړه زما په کور او کلي وطن کې چې کوم دی نو هر وخت لوډ شیډینګ او ما ته پته چې څومره برق پیدا کوم نو دا څوک کوي چا یې وړه دا برق پنجاب ته دی یې وړه که نه تیل چې کوم دی چېرته دی ریفاینري کوم دی لګېدلی په پښتونخوا کې لګېدل ریفاینري چې کله تیل در وباسه نو ریفاینري پنجاب کې ولیده نو دا ثبوت نه شو چې ته ملی زما نه تیل تختې او پنجاب ته وړي دا چې د ګیس کنټرول روم جوړ کړی دی هغه ته په پنجاب کې جوړ کړی دی د هغې ځای نه ته ډسټریبیوشن بیا کوې نو دې دا ثبوت نه شو چې تا زما نه دا ګیس وړې تختولی او ګیس زما دی نو تا سره خو موږ دا خبرې تاسو خو چې کوم دی دا ماحول جوړوئ پښتون خو تاله دا نه درکوي نور تا خو د پښتون سره هغه څه وکړلو چې ستا سره اوس کامن اډو پاتې نه دا سره پښتون چې کوم دی کینې او خبره سره وکړي ته خو د پښتون په کورونو راننوتې په ښځو پسې راننوتې زمونږ په باحیا او با عزت ښځو پسې راننوځئ تاسو هغه ټول اسلام دغه و تاسو هغه ټول ورورولي هم دغه وه او دغه ورورولي تاسو په بنګال کې هم کړې وه د اوس ما نن چې کوم دی سپیشلي د دغې راپورټ نه پس ما نن کتلو سپیشلي پروف ما وکتل بنګلادیش د دغه چې کوم دی نو د وار نه پس چې کوم کمیشن راپورټ شوی کړ 400,000 ښځې 400,000 Muslim women, Bengali women, were raped by Punjabi army, Pakistani army. دا څه ښه شی دی تاسو دلته کې اوس ریپ شروع کړو د پښتنو او د بلوچو په منطقه کې دغه کار کوئ تاسو
کورونو ته په ښځو پسې ننوځئ. تاسو چې نور کوم ظلمونه کړي دي د هغې خو به موږ تاسو سره حساب کتاب کوو چې تا زما د سکولونو سره څه وکړل، تا زما د کالجونو سره څه وکړل، تا زما د قوم او وطن او ملت سره څه وکړل. تعلیم دې ته واغېسته، ایجوکیشن دې ته واغېسته، علاج معالجه ته غشته ده. خلک چې کوم دي ذهني او دماغي ټول تاسو مریضان کړل، د دې ټولو به د موږ حساب کتاب تاسو نه غواړو. تاسو خو زموږ منطقه په ټارچر کیمپ کې بدله کړې ده. بیا چې کوم دي اپریشن یې وکړي، کوڅه په کوڅه دې ورته چې کوم دي چوکۍ ولګولې، لکه چې موږ ټول غلي یو، مجرمان یو. په خپل ځمکه چې کوم دي نو موږ ته جالونه جوړ کړل، په هر ځای کې زموږ ته چې کوم دي تاسو دغه چې کوم دي کېنول چې حرکت پنه کې مومنټ باندې کې. منګه درته دا وایو چې قسم دی چې کومه انټلیکچوالي پښتانه او افغانان تاسو نه کم دي، خبر به تاسو ځان پوهه کې ګورئ. قسم دی که تاسو نه منګه فزیکلی او میلیټرلی تاسو نه کمزوري ګور. دا داسې وخت روان دي ګوره، په دې ګوره پنجابي ته ځان پوهه کا. دا کیسې پرېږده، دغه طرف ته مه ځه. That is not the solution for you and for us. It is still time that the Punjabi establishment should begin thinking to give peace to this region, to give freedom to Baloch and Pashtun and Sindhis, stop their subjugation and stop poisoning people in this region. We are for the progress and peace in this whole region from Bengal to Afghanistan and Central Asia, but we will have freedom. After that will happen. Every nation must have sovereignty and freedom, and after that, and that is why I'm repeating to you once again, you are going to drag me to your tunnel. I'm going to drag you to the bigger tunnel. We will not sit with you. You have no ground, you have no reason, you have no logic. You will listen to us what we are saying. Because our position is the position of human rights, that is the position of international law, that is the position of universal laws. And every human being in the world, if they will listen to us, they will understand what we are saying. How much reasonable are we and how much reasonable are you? They will listen, they will realize it. And that is what we are telling to you, that there is still time that Punjabi establishment should come down to the ground and face the realities and understand what is going in this region and who is responsible for all this blood and terrorism and this subjugation and exploitation. نو مونږه دې خبرو باندې پوهیږو. اوس دې خبرو مونږ ورته بیا دا خبره ریپیټ کوو، د افغانستان نه لاس وباسئ، د پښتنو د منطقو نه لاس وباسئ. ستاسو خپله ځمکه شته، هلته ځای کېنئ په خپله ځمکه باندې. سیندې په خپله ځمکه ناست دي، پنجابي ټولې زما په ځمکه ناست دي، بلوچ په خپله ځمکه ناست دي، ټولې زما ځمکې ته راغلي او ما ته چې کوم دی نو فنس ته لګولې، وختي ما دا فنس وکته. قسم دی که ستا دا فنس چې کوم دی کار وکړي، ګورې دا فنس ته ګورې نور اریټیشن پیدا کې او دلته مسلې جوړې. تا سره زه نور اوسېږم نه، تا پرېښودل څه چې موږ به تا سره اوسېږو. څه داسې تا پرېښودله چې زه به تا سره کېنم او تا سره به زه خبرو کوم، زه به ستا مخ ته ګورم او زه به ستا مرۍ ته لاس نه اچوم. څه دې پرېښي تا؟ نو دا خبرې چې کوم دي دا راته اوس وایو چې دا ټایم دی پنجابیانو، you should come to some conclusion and work with the region. If you can't do it, we will help you to resolve these issues. We will invite the United Nations, we will bring other international forces to come and make the proper division of this state and give everybody and every nation their rights, their freedom, and their resources. There is logic in the world. There is an understanding in the world. And they will listen to our logic and our reason. که خپل نښتې یې چې موږ ګورو تاسو نښتې یې. You are stuck now. The establishment of Punjab is stuck there. They have no vision. They don't know where to move and how to move, because that was the ultimate end of your policies. ته وړاندې تللی نه شي. تا ته هغه خښته لګېدلې ده چې ملۍ وړاندې نه شي تللی، دا ټرافیک کې خښته نه لګېدل چې وړاندې نه شي تللی، تا ته خښته لګېدلې ده. دغه ستاسو د پالیسو آوټ کم و. تا اټمي بمونه جوړ کړل، چا له جوړ کړي تا اټمي بمونه؟ ته پې څه کوې په دې اټمي بمونو؟ څوک وژنې؟ چا سره جنګېږي؟ ته څه بچ کې؟ ته
بیکرې د سیمټو کارخانې د تیلو پایپونه څه بچ کې ته تا خو دلته نه چې کم دی نو نه چې کم دی ساينس شته دی نه چې کم دی نو انډستری شته نه چې کم دی نو تا چې کم دی ساينسدانان پرې ښودلو تا خو داسې فیکټرۍ لګولې وي چې خو د وحشت او د دهشتګردۍ فیکټرۍ وي تا هغه لګولې وي ټول عمر تا همدغه کرپل مایند پیدا کړی دی ډسټرکټیو مایند تا پیدا کړی سوسایډ بمرز تا پیدا کړي دي تھینکینګ چې کوم ته ډیولپ کې د خلکو او والد کې هغه انتهایی ایکسټریمیست او انتهایی انهیومن دی who will sit with you and who will accept these kind of principles you are propagating every day ستا دغه چې کوم دی دغه پورې دغه لیول سړی دی چې په دې شانو باندې پوه شي هغه څه انډرسټینډینګ دی دغه یو فوجي دا اتارټي چا ورکړه چې هغه راپاسي او پالیسي میټر باندې چې کوم دی نو خبرې کوي ستا کې دومره قوت شته چې دا شان انډرسټینډ کې چې نیشن څه ته وایي د دې رایټس څه ته وایي د دې ویلیوز څه دي ته په خپله چوڼۍ کې ولې نه کښېنې د پنجاب په چوڼۍ کې د پښتنو په چوڼو کې خو نور ستاسو ځای نه نشته دا ګوره په دې خبره ځان تاسو پوهېږئ د پښتنو په چوڼو کې تاسو کریمینلز اوس کنسیډر کېږي ته دلته زما دفاع نه راغلی ته دلته زما اکوپیشن له راغلی دلته به د پښتون فوجي اوسه هغه کور کمانډر چې پېښور کې ناست دی پښتون هغه ته هم زه دا وایم چې سترګې وغړوه که نه غړېږي پاک سرزمین شادباد خبره دې ختمه ده دا نه پاک او نه سرزمینو موږ وکتل چې په دې پاک سرزمین کې د پښتون او بلوچ تر څه کېږي روزانه وینې بهېږي ښځې بېعزته کېږي ماشومان یې قتلېږي په ګاونډ کې څه کېږي د خلکو سره زما چې کوم دي نو اوبه او زما چې کوم دي ټول وسایل روان دي بل څوک یې وړي او تختی یې یو داسې شی نور پاتې نه شو چې په هغې باندې چې کوم دی اوس ورته دا وي چې که ته نښتې موږ نه هیلپ وغواړه چې موږ د سره چې کوم دی کوم وکړو ځکه ستا سره مایند نشته دی تا سره انټلیکچوال اوس نشته تاسو خو ټول عمر چې کوم انټلیکچوال وو تاسو کرپل کړي وو ټول عمر په پنجاب کې کوم فرق یو څو کسانو یو هغه فیض احمد فیض یو هغه حبیب جالب او هغه حبیب جالب به مروخته په جیل کې پروت وو تاسو سره څوک دي نور دا کریز جامې به مچولي فوجانو ته پوه شو دا پریډ او سیټ سټینډ او نور تاسو یو جنګونه ګټل څومره جنګونه یې تاسو کړي هغه ټول تاسو بایللي دي په خارج کې او ځان نه چې کوم دی نو د دغه ترانې به وایي او مطلب دا دی چې پاکستان کا مطلب کیا او جهاد فی سبیل الله دا لوبې مو روانې کړي ټول دروغ ګڼکپي کرپشن inhuman behavior نو زه درته دا خبره کوم چې مونږه درته که تاسو ته لاره خطای مونږ د سره مدد کولی شو د دې خبرو سلوشن راشتي شو مونږه خو په هغه حالت کې چې زما ساورنټي او زما فریډم به منې زما د پښتون او د بلوچ او د سندي د دې قومونو فریډم به منې دغه د بلاول هم درته ووایي هم درته وایي هم پوه شوی دی چې څه صورتحال دی ذوالفقار علي بوټو لاړه ویزان که تاسو مور مو له بیا مړه کړه پته ولګي څه شو چا مړه کړه اکبر بگتی تاسو چې کوم دی مړ کړه هغه پرویز مشرف وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ راکٹ کس طرف سے آ گیا آپ کے سر پہ گرے هغه مو شهید کو دین پښتانه ټول مرستاد د گزار لاندې هر پښتون چې کوم دی چې هغه راپاسي او هغه چې کوم دی خلکو کې چې کوم دی لغون تاثر رسوخ پیدا کوي هغه یا ایجنټ شي یا چې کوم دی وته فند راځي چرته نه پوه شي کنه دا زموږ زمانه کې دا ستاله چې ته ماته دا خبرې چې کوم دی نو خورې د ما خلاف او زما د وطن او زما د خلکو تاسو هر پښتون چې کوم دی بیزته کړه هغه شناختی کارت وغوښته چې ته څوک یو د کم دی نه راغلی نو ستاسو سره اوس پښتون دا خبرې مني چې ته کمل دامت په مال کې هغه به تاسو ومني او پوهیږي چې ته دروغ وایې او خبر دی چې ته دروغ وایې د ټول لوبه د تاسو هغه پښتون په دې پوه شو خو ایجوکیټ شو په دې کې خو پریکټیکلی ارسولې دل هغه تیوریټیکلی نه پوهیږي هغه سره انفارمیشن نه خو د خپل عمل نه ارسولې دل ته کم طرف ته رواني او ته څه کې تاسو ماته یا چې په منګوره بازار کې ستا یو فوجي چې کوم دی یو هلک والو په دې سر باندې په بټ باندې او د سر نه وینه بهېدله او هغه دا وایي چې زه اسې ووالم وینه را روانه وه او بله چې تاسو یعنې ما سره اوس هم هغه تصویرونه شته دی د برداشت خبرې دغه یو سم انټلیکچوال انټلیجنټ هلک و تاسو والو په سر باندې وینه ترې را روانه وه زما په وطن او زما په ځمکه تاسو به داسې عمل کوئ
نو د خبرو تاسو زمونږ او تاسو په منځ کې د مستقبل لپاره څه پریښي نه تاسو یو خبره پاتې ده چې موږ د سره مدد کولی شو چې دا مسلې حل کې خپل یو طرف ته شي موږ به یو طرف ته شو که بیا سبا لم سو ګراوند زو د سید یو ځای ناستو خلک کوی بیا به سبا له ګورو کو دا خو د پښتون وطن نه دا خو د ناغخلی پښتون خو چې خپل ډیران نه پریږي نو وطن د څنګه پریږي ته په دې خبر نه پوهیږي تراشه زمونږ منطقو ته زمونږ کلو ته چې پښتون ډیران خپل نه پریږي چاته نو تاسو به د خپل وطن څنګه پریږي او په پوهیږي ورو د پښتنو د ځوانان په دې ټویټر او په دې فیسبوک او په دې انټرنیټ او په دې قبایلی پټه کې تاسو د میرانشاه جلسه ولیدله او خو بویلینګ پوینټ ته خلک رسیدلې دي او ته دا غي نه پد د پټکی وال دغه چې کوم دې عمراني را لګي او ما سره چې کوم دې بیا دوکي او ګوتې او دروغ ولا دغه چې کوم دې دا لوبي کې تسوي ما وته چې کوم دې بیټری کې ما نه چې کوم دې نو دغه راکې دغه په قبایلی پټه کې بیا لوبو شو دی بیا څنګه راځي دا تاسو چې کینه ولې دا په زور باندې عمراني دا به څنګه راځي تاسو ورته سوي چې په موږ اعتماد وکړي ځکه چې موږ چې کوم دین موږ ډېر روح خلک یو هیڅ هم نه دي پرېښي تاسو د ټرست او د اعتماد هیڅ شی پرېښي او دغه کورنۍ سره چې کوم دی د مینې او دغه اظهار کوم همبستګي ورسره کوم دا زمونږ خور ده هرې خور چې دا کار کړی دی زنده باد دغه زمونږ قهرمانه او وتله ده او د هغې نوم د پښتنو په تاریخ کې ثبت شي د همیشه دپاره دغه نوم به نه ورکېږي د پښتون او افغان نه چې هغې کوم عمل کړی دی نن هر هغه خور چې ده او هر څه نوم چې دی زه ورته دې نه وایم چې خدای دې تعالی ژوند درکړي او زنده باد مور او پلار دې داسې بچي راوړي لکه څنګه چې ته وې چې دا ځیګر دې ولېشته دي او ملی ورته ودې ښودلو ده چې دا پښتني ښځې دي دلته به تاسو داسې نه ګرځئ چې څنګه تاسو چې کوم دی نو فیصلې کړي دي په خپلو کینټونمنټونو کې او په چوڼو کې نو هغې ته زه بیا چې کوم دی د خپل طرف نه همبستګي او همدردي او ټولو ته دا وایم پښتنو او افغانانو یو شی دغه طالب دغه خر چې کوم دی د پنجابي په ډوډو چې لوی شوی دی که د هغې دا کورونه او ښځې چې یرغمالي په پنجاب کې نو ورته ووایي چې دغه خبرې موږ راپورته کړو ښکاره راشئ چې کوم دی کې ستاسو بچي یرغمال دي چا دنې نیولي دي په کومه چوړۍ کې کېنولي دي که داسې څه خبرې چې په هغې ورسره چې کوم دی انټرنیشنل کمیونټي سره موږ خبرې وکړو او دغه بچي او کورنۍ ول راخلاصې کړو که مجبور یې دغه طالب چېرته او کونی او خري نو خر چې کوم دی هغه له نه څوک حکومتونه ورکوي په حکومت کې کېني خره په کار دی چې هغه بار وړي په اوږه باندې پوه شئ که نه پټو ته سره وړي پوه شئ که نه اوبه راوړي په خپله اوږه باندې خلکو له پوهې تقسیموي خر چې کوم دی هغه حکومتونه نه چلوي چې دغه خرتوب ده زده کړی دی چې دوی اوس هم په دې پوه نه شو چې دا پنجاب موږ پښتون او افغان استعمالوي او د غزینی په افغانستان کې چې کوم خلک راغونډ شوي دي او دا اوس چې کوم دی په دې اوسني حالاتو کې دغه یو صحیح سټیټ دغه سټیټسمین دی هغه ته مسلې جوړي هغې هم چې کوم دی په جوور الفاظو کې خندم او دا ورته وایم چې ستاسو ارادې او ستاسو پلانونه دا عوام دشمنه دي او دا افغان دشمنه دي ټولو تاجکو پښتنو هزاره ازبکو پشي قومونو ټولو ته چې کوم دی زه چې کوم دی د خپل طرف نه ورته سلام کوم هغوی ته دا وایم چې وقو ورونو افغانانو یو شی د دغه خپل افغانستان دپاره یو شی داسې یو سړی درته نن ناست دی چې هغه تاسو له هر څه کوي لګیا دي د بغیر د قومي نفرت نه بغیر د کوم قومي اختلاف نه بغیر د کوم دغه نه راغونډ شي چې افغانستان جوړ شي افغانستان کې ډیر امکانات شته د ترقۍ او د پیشرفت د ښکته پښتون به هم خپل ازادي اخلي هیڅ سوال نه پیدا کېږي چې ښکته پښتون په دغه شکل کې پاتې شي دا خو ورته زه بالکل دا خو چیلنج زه ورکوم پنجابي ته چې ته هیڅکله پښتون مونږ ورته دا وایو چې مونږ د سره کومک کولی شو دې حالاتو نه روزه تا سره هیڅ لار نشته دی چې ته وړاندې خپله هم لاړ شي او دا منطقه هم وړاندې حرکت وکړي ته دې پښتون سره کېننې او د خپل ازادي ورنکړي او د خپل ریسورسز او د ده د کوره ونیځي پښتون خپله د دې خبرې قابل دی چې خپل فوج او خپل پولیس او خپل سکولونه او خپل مکتب وچلوي موږ ستا نه ښه انسټیټیوشنز جوړو ته ما سره په انسټیټیوشنز کې به مقابله وکړه موږ سره بیا چې کوم دی نو په نورو شیانو کې مقابله وکړه ته به وګورې چې موږ تا نه ښه یو که نه یو دا به ورته موږ ثابته کړو نو زه بیا
د خپلو پښتنو د ممندو صافیانو دا زموږ پښتانه دي درانه پښتانه ټولو ته چې کوم دی د خپل طرف نه درون سلام پیش کوم او د خپل طرف نه ورته چې کوم دی همبستګي ورولي دغه کوم وړاندې کوم او دا ورته دا وایم چې تاسو په دغه خورۍ باندې هرې خور چې دا کار کړی دی فخر کوي او خپلې شملې چې کوم دی اوچتې کړي ډېره لویه ښځه ده دا زموږ اتله د پښتنو او د افغانانو زنده باد پښتونستان زنده باد افغانستان زنده باد بلوچستان زنده باد سندودیش ټول پښتانه بلوچ سندیان او افغانان زنده باد په افغانستان کې ټول قومونو تاجکو ازبکو هزاره پشي نورستانیان او ترکمن ټول ته سلام وړاندې کوم او ټول ته دا وایم چې یو شی په غلو پسې مه ګرځئ په ډاکمارو پسې مه ګرځئ د خپل افغانستان او د خپل وطن په ترقۍ باندې راغونډ شي چې دا وطن لاړ شي او ترقي وکړي لارې جوړې شوي دي ډیمونه جوړ شو بندونه جوړ شو برق راغی څومره کامیابي دي ادارې جوړېږي پوهنتونونه جوړ شو هسپتالونه جوړېږي یو شی د دغه دولت حکومت غیر چاپېره کېنې چې دا ملک ترقي وکړي ګندګي له موقع مه ورکوئ چې بیا راشي او تاسو ته چې کوم دی نو مطلب دا نه به تحصیلي نه به تعلیمي نه به په معیشت پوهېږي نه په اقتصاد پوهېږي هغه به تاته وایي چې کوم دی نو بس زه دا کولی شم دا هغه کولی شم پوه شي د پیسو په زور باندې دغه خبرې مه منئ نورې ځان کې عقل راولئ شعور راولئ او د خپل وطن د جوړېدلو ارادې جوړې کړئ او فیصلې وکړئ او د سنترل ایشیا چې کوم ملکونه دي زه هغوی ته په روسیې کې دا خبره کوم среднеазиатских стран I have обращение я хочу поговорить с ними у меня очень большая просьба среднеазиатских стран вообще не стараются помочь никак Афганистану Афганистан который держит экстремистов пакистанских экстремистов которые не признают ни ананасти ни пуштунов ни балучев ни таджиков ни она что говорит пакистанская политика что говорит она говорит умма создаем Бухара и Самарканд дал жить под флагом Пакистана. У них нет другой понятия. Они нации не принимают. У них есть нация Пакистан. Мусульмане это нация. Значит, все до Казахстана, Азии, Узбекистана, это все должны быть часть как Пакистана. Так что вы стараетесь помочь Афганистану. Это экстремистская позиция. Если этот флаг доходит до границы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, вы поймете потом, с кем вы находитесь, с кем вы живете рядом, кто по соседству с вами находится. Афганистан останавливает это все. Афганистан борется против этого. Афганистан дает огромные жертвы и потери для того, чтобы остановить этот экстремизм. Помогаете Афганистану. Сегодня помогаете. Вот это есть как раз время. Помочь Афганистану, чтобы он стал на ногах, чтобы он остановил эти экстремистские тенденции в политике и могли развивать и координировать вот эти все регионы в среднеазиатских странах, Афганистан, пуштунов, все мы сами из Средней Азии, пуштунов, мы хотим участвовать в развитии и прогрессе Центральной Азии, Афганистан, мы хотим участвовать в этом. Это наша культура, это наша история. Поэтому мне больно, когда Афганистан дерется с этими гигантскими террористами, огромное количество, и никто оттуда не приходит на помощь. Нужно помогать, чтобы остановить эту экспансию. Это как раз время сейчас. Помочь Афганистану. У меня очень большая просьба. Среднеазиатских республик от Казахстана до Узбекистана и Таджикистана, Киргизии, Туркмении. Приходите на помощь Афганистану. Чтобы вы могли остановить в идеологическом плане Пакистана, это панджабская экспансия, потому что их политика, вы знаете, откуда она исходит. Two Nation Theory. Вы же понимаете, что это такое? Но если эти силы будут находиться в Афганистане, вот эта группировка, которая от нас сейчас сидит против Карзе, как вам будет потом жить в этом регионе? Как вы будете находиться с ними?
ni tiriaiti momenti vremia, pomogите Afganistanu, приходите на помощь. И в политическом плане в мире, и в регионе. Еще если экономически помощь можете давать какой-то, еще можете, как сказать, в армии, в оружии, вот что-то можете помочь Афганистану, чтобы они могли остановить это вот этих бандитов, террористов, экстремистов. Вот это есть моя просьба всем среднеазиатским республикам. Но баздага хабарами каули, пухтануруну, дера манена, او دا چې رابطه به ساتو او دا چې موږ د خپل موږ ډیګنیفاید موږ د قدر او عزت ژوند تیرول غواړو. بحث ختم. دا د جنګونو دا د بیزتو دا کیسې به موږ ختمو په خیر. ودرېږئ، قسم دی چې ودرېږئ د دنیا ټول قوتونه به تاسو وګورئ، د ځان دفاع وکړئ، د ځان دپاره ودرېږئ. دا میدان زموږ میدان دی که خیري، دا زموږ د منطق او د دلیل میدان دی. موږ د چا نه غواړو نه، خپل حق غواړو. بس دا خبره مې کوله. او مومندو او صافیانو ته ټولو ته چې کوم دي د خپل طرف نه بیا یو پېره همبستګي ډېر درد راته نه رسېدلی دی، خو په ډېر خوشحاله یم چې موږ داسې خویندې لرو چې په سینه کې چې کوم دی نو اور چې کوم دی نو بلک او د منځه یې وړو. زنده باد. خدای په امان.